د وورونو خور که د اختر غوا. څلورمه برخه د تېرې برخې وروستي لفظونه. په تاسو دواړو باندې خو خدای خوب حرام کړی، په موږ باندې مو هم حرام نه لورېږي. بې شرمې بې حیا، زه چې بیا دې د کوټې مخې ته ونه وینم. ورور مې اوس دومره بدل شوی و چې زما یې هېڅ خبره وانه ورېده چې زه دلته د څه لپاره راغلی وم، او دروازه مې د څه لپاره ټک ټک کړه. په بیړه بېرته د مور کوټې ته لاړم. نه ګورم چې مور مې د سړو له وجې لړزې اخیستې ده. خپله کمپله مې راواخیسته، په مور باندې مې واچوله. د مور تبه مې ډېره سخته وه. زړه کې مې وویل راځه د ګاونډیانو نه ورته د مور تبې پرې کولو ګولۍ راوړه. چپلکې مې راواخیستې، تر لویې دروازې پورې مې چپلکې په لاس کې نیولې وې. ما ویل د پښو د غږ له امله راپسې څوک راویښ نه شي. دوی خو مې د مور ناروغۍ ته کومه توجه نه کوي، هسې نه چې ما هم د ګاونډۍ له کوره ایساره کړي. کله چې لویې دروازې ته ورسېدم، چپلکې مې په پښو کړې. په تګ کې ډېره سخته وېرېدم، ځکه زموږ او د ګاونډۍ کور ترمنځ لویه هدیره پرته وه. له ډېرې وېرې مې ټول بدن لړزې اخیستی و. دا مې لومړی ځل و چې زه په دومره توره تیاره کې د کور نه د باندې راووتم. څو قدمه وړاندې لاړم. مړي ټول په درانه خوب ویده ول. له سترګو مې بې درېغه اوښکې روانې وې. په خوله کې مې لاړې وچې شوې وې. پوهېدم چې په هدیره کې پرته له ما نور هېڅ څوک د ساه ایستلو نشته. دنیا راته ټوله بدله ښکاره شوه. په هدیره کې مې خوا دې خوا مخ واړاوه. چابک چابک قدمونه مې واخیستل. له ما نه 25 قدمه ورهاخوا یو ویرونکی غږ تر غوږو شو. ویښتان مې نیغ ودرېدل. آیت الکرسي مې پر ځان چوف کړه. نه پوهېږم چې دا غږ د کوم حیوان و. په هدیره کې یو ځل بیا چوپتیا خوره شوه. 2-3 دقیقې وروسته د ګاونډۍ کور ته ورسېدم. دروازه مې وټکوله. د کور په داخل کې د سپیو غپا شوه، خو څوک رامعلوم نه شول. دروازې ته مې یو ځل بیا 3-4 ټکه ورکړل. دا ځل د سپو غپا نوره هم زور واخیست، خو دروازه چا خلاصه نه کړه، ځکه توره تیاره وه. په دې نیمه شپه به څوک دروازه خلاصه کړي؟ هېڅ نه پوهېدم چې څه وکړم. ګډو وډو خیالونو او فکرونو په سر اخیستې وم. یو ناڅاپه مې ذهن ته جمشید راغی. تلیفون مې راواخیست. جمشید نمبر مې پکې ډایل کړ. د لږ ځنډ وروسته زنګ تېر شو، خو تلیفون ته کوم چا ځواب ورنه کړ. یو ځل بیا مې نمبر ډایل کړ، خو بیا هم کوم ځواب رانه کړل شو. څلورم زنګ په تېرېدو سره مړه او یو خوبولی غږ راغی. الو برېښنا، خیریت خو دی؟ څنګه دې په دې نیمه شپه کې تلیفون وکړ؟ زړغوني غږ مې وویل جمشیده بښنه غواړم. مور مې خبره مې لا سر ته نه ورسولی چې جمشید مې خبره را پرې کړه. ولې په مور دې څه شوي؟ ژر راته ووایه. په بنده ژبه مې ځواب ورکړ. مور مې سخته ناروغه ده. په کور کې دوا نه وه. د ګاونډیو کره راغلم، خو هغوی دروازه خلاصه نه کړه، او اوس مې تا ته تلیفون وکړ. که په کور کې دی د تبې پرې کولو کوم درمل لري رایې وړه. زه د ګاونډیو د کور په خوا کې د هدیرې پر سر ولاړه یم. جمشید بې له دې چې کومه پوښتنه وکړي چې ولې ورونه دې چېرته دي، ځواب یې راکړ سمه ده، پر ځان پام کوه، زه دا دیده راغلم. اړیکه یې پرې شوه. تلیفون مې بېرته په خپل ځای کېښود. د جمشید راتلو په انتظار شوم. زه په هماغه ځای وچه کلکه ولاړه وم. نه پوهېدم ولې مې دومره حواس بایللي وو. یو ځل بیا هماغه شان وېرېدونکی اواز. هدیره تورو تم نیولې وه. یو او بل لور ته مې مخ واړاوه، خو څه مې تر سترګو نه شول. غږ زما په لور رانږدې کېدونکی و. وار مې خطا و. لکه بېروحه جسد کلکه په خپل ځای ولاړه وم. د یو څو دقیقو وروسته د جمشید زنګ راغی. موبایل مې اوکې کړ. جمشید لنډ وویل که تلیفون دې رڼا لري بل یې کړه، زه له هدیرې سره نږدې یم، هسې نه چې کومې بلې خوا لاړ شم. ما وویل سمه ده. د تلیفون بجلۍ مې روښانه کړه.
ځنډ انتظار وروسته جمشید راغی. کله چې تر ما راورسېد بې اختیاره مې د جمشید غېږ له مې ځان ور وغورځاوه او په ژړا شوم. جمشید راته د تسلۍ الفاظ راکول خو زه ځان کنټرول کړ. راپاڅېدم، له جمشید نه مې دوا راواخیسته. ورته مې وویل جمشیده ته نور ورځه زه تلی شم. خو جمشید نه منله. تر کوره یې راوستلم. په جمشید باندې مې په دې نیمه شپه کې زړه نه کېده چې بېرته لاړ شي، ځکه د پښتنو وطن دی.